السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه راشد خان ملي ټیم ته راغی او د کوم کړاوونو څخه تیر شو او انزمام الحق د راشد خان په حق کې کوم کارونه وکړه. راځئ دغه ویډیو سره په شریکه باندې ګورو. د ویډیو نه مخکې که چېرته زمونږ دغه ویډیوګانې تاسو ګورئ او دا مو خوښیږي نو په ده باندې درسره لایک کوئ او که چېرته زمونږ دغه چینل تاسو نه سبسکرایب کړی دا درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی روزونکی انزمام الحق افغان ملي ټیم ته د راشد خان د راتګ کیسه کوي. وایي زه چې د افغانستان روزونکی وم د ټیم مدیر شیراغا همکار راته وویل چې هلک دی راشد نومیږي او زبردست بالر دی. وایي ما وویل چې تر څو چې زه یو کار په خپلو سترګو ونه ګورم زما باور نشي راتلی. وایي اماراتو کې مو تمرین کاوه، راشد مو له کابل نه اماراتو ته راوغوښت او چې مې ولیده پوه شوم چې څه یو لوبغاړی دی او بیا ما ورته وویل زه درته درېږم که آوټ دې کړم ټیم کې دې داخلوم او که آوټ دې نه کړم نو نه دې داخلوم. زه ورته ودرېدم او ده راته بال وکړ. وایي د راشد ګوګلي بال ډېر خطرناک دی. وایي زه یې آوټ نه کړم خو ټیم کې مې داخل کړ. انزمام الحق په خپل یوټیوب چینل کې وایي چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو مخالفتونه کول او نه غوښتل چې راشد خان ټیم ته راشي او انزام الحق د چا نوم هم یاد نه کړ چې هغه وخت کې کرکټ بورډ کې چا مخالفت د کوو. خو د ټیم د غوره کړل شوي لوبغاړو په لیست کې د راشد خان نوم نه و. وایي ما ویل تر څو چې په لیست کې د راشد خان نوم نه وي زه یې نه منم. وایي بیا یې راشد خان د زیمبابوې سفر ته انتخاب کړ او راشد بیا د ټیم دایمي غړی شو. انزمام الحق د راشد خان د بیټینګ ستاینه هم کوي او وایي چې که زه یې روزونکی وای دی به مې په ټاپ آرډر بیټینګ ته راویسته. له دې خبرو داسې معلومیږي چې شیراغا همکار او انزمام الحق راشد خان نړیوال کرکټ ته راوستی او یا یې ورته لاره هواره کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې راشد خان تر دغه ځای چا راوسته او چا ورسره مرسته وکړه؟ مننه ډیره زیاته، الله مو مل شه.